چې ته خو محب وطن او موږ در باندې فخر خو ګورې موږ هم د دې وطن بچیو نو داسې کار یې چې وي د ایله بچو ته به د لامبو چل نه ښه تحریک انصاف د دهشتګردو په دې سیاسي وینګ دی راجا صاحب باچا دی مړه تون بچې پکې دل شو کنه نو تکلیف یې مونږ ته دی بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم نن پروګرام کې تاسو ته هر کله ما سره نن ملما دی د تعارف محتاج نه دی علي محمد خان صاحب د پاکستان تحریک انصاف سینیئر رهنما ممبر نېشنل اسمبلی او پخوانی فدرل منسټر هم پاتې شوی دی علي محمد خان السلام علیکم حسن خان څنګه دی وعلیکم السلام جی ډیر مننه ورور پښتنه ز تاسو لړمبه دا کومه چې خیبر پښتونخوا دا وخت د ټولو نه د دهشتګردۍ سره د ټولو نه غټ کداغه چې روان دی هغه خیبر پښتونخوا کې دی او خاص کر دام ویل کېږي چې جنوبي اضلاع خو د ماخام نه چې دی مکمل حکومتي ریټس الته کې ختم شي خو د دې باوجود پاکستان تحریک انصاف کې یو کنفیوژن دی او خاص کر تاسو حکومت پرون سلمان اکرم راجا صاحب وی چیرې د دهشتګردي چې کومه ده د صوبایي حکومت مسله نه ده ٹھیک شو او بیا چې فدرل حکومت اپریشن کوي نو بیا د اجازه تم نو ورکوي د هغه مخالفت کوي نو سبق پښتونخوا سره علي محمد خان بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد پاسانو ټکو کې بیا سم خنده ته په دې طریقه وایم چې د دوه کسانو په خپل کې جګړه کنه او څوک جرګې لراولي چې راشه د دریم د مسله حل کې نو غي خپل کې په جګړه دي نه بس مسله حل کی اوس د دهشتګردي دومره یو سنگینه مسله ده چې د نن نه خونه ده ما اوستا زمون خو پکې د عمر تیر شو لکه مونږ وړو او هغه د روس هغه جنگ کوم یاد شي نو په دې موجوده صورتحال کې مرکز د صوبې سره سیاسي توګه باندې په جګړه ده او زمونږه منډیټ پټ کړی دی مونږه دوايو چې شی مونږه ټلې دی هغه وی چې نه تاسو پکې چاره وستي اته پکې بل زمونږه غي اورور راشي بس هغه سمو کی کله په خبرنه پرسټاک کله د پندینو کی نه غته بل زما ورونی خبر هم کوي پروګرام کې چې ورور څه کار دی چې ته محب وطن او موږ در باندې فخر خو ګورې مونږ هم د وطن بچیو وطن پالوم یو اسلام پالوم یو نو د څه کار چې وي د ایله بچو ته بدلامبو چل نه خې موږ د دې خوري بچیو دا خاور خو زموږ وطن دی زموږ مور ده مونږ په پالنه پویو تراشه موږ سره کېنه چې موږ پویو چې دا وطن به څنګه بچ کو په دې طریقه نه کیږي چې دا غزه نه یو بټن دباو کوي چې بس درغه شي په دې چل نه کیږي خبره پکې د سهیل پردي سره وکینې دا سهیل پردي چې دا د تیراره دا پښتون دی په دې بمونو په دې دماکو کې لوي شوی دی د دې صوبې وزیر اعلی دی نو هغه په ذات خود اسم نه خو چې کوم عہده باندې ناشته او کوم عہده باندې ناشته هغه عزت الله ور کړی شاته سرور 15 کروڑ پښتانه دي چې دا د پرسټاکو کې سهیل افریدي ته وایي چې خدا نه خاص تعالی دې نه کې د دهشتګردو مرګري دي لکه نن ما تاسو د پروګرام نو مخکې د اردو یو پروګرام کې ما نه تاسو شو وایي چې تار صاحب چې کوم دی هغه د مرکز وزیر صاحب چې اطلاعات وی هغه وایي چې تحریک انصاف د دهشتګردو په دې سیاسي وینګ دی کې سیاسي وینګ دی سیاسي وینګ دی دا ما سره د پښتنو نو سوال دا اوچتیږي چې دا خو انګلیش کې یو ټکی استعماليږي چې نون سٹارټر لکه چې یو سړی جرګې ته لاړ شي یو بل ته کنځلي وي خدا نه خواسته نو خبره به مخکې لاړ شي نو دله خو جرګمار خلک پکاري د پښتو ټکه د دې په علاقه کې پنچایت کیږي چې ته درا نه خو د پنجاب مشران راولې چې هغه د مسله موږ سره کیسه خبره اترې وکړي دي رشته کسانه او چې هغه خلک چې پروګرام شروع کړي وي بند کړه پوه شو کنه نو هغه کسان خو نه علي محمد خان یو پښتنه ده نه کومه سي هغه مونږه طرف ته یو علاقې یو خلک خبره کوي ویره چې غون من دی او زړ دی نو وی نارنج دی نو دا کم چې تاسو کماندا سره دا بیانیه تاسو جوړوي لکه نن سلمان اکرم راجا صاحب دا خبره چیرې نو داس دې خو ظاهره پته لګي چیرې ګنستاسو سره صدا سي اړې غړې سره خده راجا صاحب باچا دې مړه بهرحال زه به دا وایم چې لکه د تکلیف نه غسړې خبرېږي چې په کم ځای باندې اور بلی کنه تا پاغه ځای نه کېږي نو دا جنازې خو تیرات را روانې دي او دا جنازې خو چې کوم دی وزیرستان ته را روانې دي او د پښتون بچي پکې دل شو کنه نو تکلیف یې مونږ ته دی
عمران خان صاحب چې کومه بیانیه ده سهیل اپریدی یا الیمین ګنډاپور دا دوه صاحبان چې دي یا زه موږ خو خپل پالیسی نشو ورکولای کنه موږ پالیسی خو د کوم د عمران خان صاحب ده نو عمران خان صاحب او زموږ د پارټي موقف دا دی حسن خان چې موږ د دهشتګردو مرګري نه یو سوال نه پیدا کیږي د خاورې بچي به په دې وطن کې اړې غړې وغواړي خو هغوی دا وایي زموږ پارټي دا وایي چې په غټه پیمانه باندې کله تاسو غټ اپریشن کوئ چې پای کې خويندې مېندې د کور به کور شي او خپل علاقې پریدي د ای 70 پرده خراب شي ماشومان تعلیم خراب شي روزګارونه خراب شي او بالکل لکه په دې یخنۍ کې یا په سخت ګرمۍ کې د سوات هغه په ګرمۍ کې او سخت یخنۍ نه پدې کې د تیرا د زنانه او د بچی د میداني علاقو تراشي د وزیرستان تاسو ماته وایي چې د دې سره به امن راځي کې دې سره به نور تکلیف راځي غټ اپریشنو دی علاقې له امن نه دی ورکړي موږ دا وایو چې را غټ اپریشن طریق انصاف دای په حق کې نه دی چې نقل مکانی کیږي باقی دا انټيليجنس بیس آی بي اوز او دیو ټکی وي اخو روان دي کنه اخو نه سهیل اپریدي سے منی کړی دي نه الیمین ګنډاپور سے منی کړی چا منی کړی چا نه منی کړی ننوم روان دي پرون روان سبب رواني نو حاصل وصول خبره داده چې اسه په پنده کې او په اسلام آباد کې چې کم دی غصې مکوي د په خبر تراشه عوامو چې کم منډیټ کم نوجوان لور کړی دی د عمران خان په نامه باندې هغه سره کېنه پښتون دی ابل باندې پیلې چې اوس کی عزت په لدر کی عزت ورکول باندې پښتون پوي پښتون د پښتنې وږي کېنه خبره بهل شي او بل خبره پدې کې امپورټنت دا چې څوک تاسو دا نه وی چې کم سړی پتا ډز کی ته په خپل کې کېنه غو بل د مرګري او مشر خبره کړو کنه د عسکري ادارې چې ولې څوک خپل کې وته کېدو کو څوک د خبره کړو موږ دا نه وایو موږ دا وایو چې کم د سره خبره کې سره هوکا کنه چې کوم د سره جنگ کې نو څوک د توحید جنگ مکو دا جنگ ته आवाज نه کوي قوم د سره دی خو چې کوم سړی و چې وسله غرزومه زه خبرو کوم ته نه چې بس عیني او نه وسله په دې کې څوک ورزي علي احمد خان لکه تاسو خیال اشاره چاته د څوک وسله ورزي څوک خبرې کوي تیار دي ګوره زه د مرکز ته دا وایم کنه زه ته دا وایم د دې ټیم مردان کې ناسم خپل علاقه کې ناسم د پښتونخوا ته دا وایم چې نور د نسنه غوړو چې کومه پالیسی دی بلوچستان جوړ کړي هغه پښتونخوا لورکا دا د خپل طرفه دا خبره لکه الته چې تاسو سره څوک جنگ کوي تو سره جنگ چې کوم د سره خبره کوي فراریان ټوپک مپک دي ای سره خبره کوي نو طریق انصاف د تداوی چې د دهشتګردو سره خبره مکو خو د افغان حکومت سره حکم کنه دا خوستا گاونډي دی کنه وای چې دوست بدلولې شي خو گاونډي نشي بدلولې گاونډي بدل تکي دا کابل بکستاړه خيو کو بدی دا کابل په دغه ځای کې دا زمورونه دي پښتانه دي مسلمانان دي کا فارسیبان دي هم زموږ گاونډیان دي چې کوم دهشتګرد دي اته علي محمد خان علي محمد خان تاسو د غي سره چې کوم دي پرونه پورې ګوره وکړه دا کنه پرونه پورې دي دا غي د پاره دلته کې زما بچي دل کړ دا څه ده کنه دا موږ د ته نه وکنه چې لاړ شه چې سوویت یونین راغی او د جهاد شروع شو نو دا د ماکه په لاور کې د پیښور کې د تیرا ته وای حسن خان د پاکستاني کې د لواری ګټ کې د په کوم ځای کې دا په پیښور کې نه کېده دا پالیسی ما جوړ کړو کې خو تاسو ماته دا وای علي محمد خان بالکل خو زه یو خبره کوم زه یو قیمت زولې چوکاو کوم زه د تاسو د بیان لپاره د امن د لپاره تاسو په دوحه کې مذاکرات وکړو جی علي محمد خان ټیک ته تاسو د دوحه خبره کوي د طالبانو سره د خبره کوي خو تاسو د خبرو نه ماته یو بل اندازه دا وشوله چې دا مسله تاسو او د سکیورټي ادارو ترمنځ ضد انا د هر څه چي دي هغه وي تاسو راشه ته دوی دی مونږ لراشي او منځ کې خیبر پختونخوا تباشوا خیبر څنګه چې تاسو وې پښتانه وجل کېږي د پښتون زوی بشل کېږي دغه کاروبار تبا کېږي پوره صوبه او منځ کې تاسو د انا غټنشن لروان دي حسن خان صاحب پورې تاسو خبره صحیح ده زه د دین انکار نه کوم او انا د کم ځای نه ګوره ما د گفتگو کې یو خبره وکړه چې پښتون د پښتنې وګي دي پښتون خو چې ولې سره عزت ورکې مو خو سره جيب قوم یو زما چې ځان لیک ټیکو نورو یو سره لګي عزت راکې مو خپل سر په خو کېدو ګوره د کاغه نوجوان ته عمران خان وزیر اعلی نامزدګي وکړه د سهیل خان هله خدای انصاف دارا ایسه مارورا خو په دې پیښور کې لوي شوی دی سټوډنټ لیډر دی چې د بل وطن نه راغلي دي ته هغه بو بلا جوړ کو چې خدای پر سهیل چې راشي دی بس دماکه کوي دی به توپ خلاصي د دې ځنه بچتا حمله کوي څه شي وکي نو اټ لیست ریسپیکټ به ورکړي وي ګوره هغه ما په سومه پروګرامونو کې د اردو په چینل دا خبره کړې ده دا غواړم چې ما پښتو دا چینل دا خبر راوچته کی چې ګوره دا هغه نه پاپس یو خبر وشو چې دا پت نشته سره د دهشتګرد مرګره دی که څه بلا دی بدا کې دی هغه چې ودرې اولین سپیچ کې سهیل دا وی چې زه اول پاکستانی مو بیا زه پښتون یم
په دې خبره پوهیږي دا څومره لوی خبره وکړه کوم میسج د پیښور نه هغه اسلام آباد ته کوم میسج چې زه ول پاکستاني ما بیا پښتون مطلب دا چې زه د وفاق سره تل غواړم زه د صوبه بچ کول غواړم دلته امن راوستو غواړم زه ترقی غواړم هغه ځای نه ته سم میسج راغی دا پرون چې زموږ د قافلې سره څه شوي دي کنه لکه نن خو یو خاص چپ راغی سویل افریدي تاغي ټوپه واچولا اجره کې وته ور واچو سید غنی صاحب پیپل پارټین او دا پرون چې محمود خان چکزی تلو کنه دا محمود خان چکزی څوک دا نواز شریف زوړ مرګري نه دی دا زړې پالنې د یارانې به خیال ساتلې وي مشر دی د پښتنو یو نامور سړی خوده کنه او ټیک شو د ټیم کې د عمران خان سره نږدې دی خو د خاوري او بچي هغه دی نه دا خو زه ګوره دا خبره خو تاسو سیاسي سټند د سره څوک اختلاف نشي کوي خو زما سره د خپل صوبې غم د ستاده کور را سره د خپل کور او د خپل ستاده کور دا غم دی زما مکه دا شی رواني نو خو بیا به وی پښتونخوا تبا ده نو بیا خو د پی ټی آی د لاسه تبا ده زما د لاسه د فوج د لاسه خو تبای ده او تاسو دې ته تیار یې انا تاسو انا ده ګور حسن خان ابلو زموږ د هغه یو د عسکري ادارې او مشر د ان پی ډي او ډېر تعریف کو زموږ رونه دي ان پی والا موږ څه دغه نه دي موږ رونه یو د یو اجري خلک یو خبره ده چې کله د ان پی په دور کې یو سچويشن د روانو چې پای کې ډرون اٹیکس هم کېده دا نه مخ کې د مولانا صاحب دی په حکومت کې هم د ارسره روانو وای د عمران خان چې د اپریشن خلاف خبره کړې و وای د عمران خان چې په پیښور کې په باغ ناران کې د اپریشن خلاف او د ډرون اٹیکس خلاف بل چانه مونږ درنه ور کړو او بیا بل چانه په دې پاکستان کې واحد تحریک انصاف او چې د نیټو سپلای لاین مونږ د خپل کارکون په ذریعہ باندې چې دینو مونږ لارې بند کړو مونږ نیټو بند کړ چې د ولې د امن لپاره هغه ټیم کې داخله کمزو نن چې د دې ځای نه عوام ریجیکټ کړو د بلوچستان نه سېنیټر شو هغه صاحب ته دا وایم چې هغه ټیم ته کم ځوي چې زما لیډر په پیښور کې د پښتنو د وینې د بچ کولو لپاره په کلا اسمان لاندې پروتو چیرې زما په بچو باندې زما په مدرسو باندې نه اسه علي محمد غندا خو سیاسي خبر راغونډو خورو زه سمپل دا خبر راغونډو زه دا وایم چې دې خلکو دا وی چې کابل کې د دې خلکو حکومت راغې د امن د پاره د دوه خبر ما وکړه دو پیری پورا عالم اسلام آباد ته راغونډ کړ شو د سعودي عرب او د ترکی او د پتنی چې د کم ځای مسلمانان راغونډ شو چیرې دلته امن راولو نن وی دا پلان دی نن دا ډینګ دی مطلب دا چې ستا په یو 24 غنټو کې پالیسی بدلیږي مونږه ذمہ وار وګوره علي محمد خان دا خدا وایي چې د افغان خبره یو علي محمد خان علي محمد خان یو چې څوک د سره جنگ کوي د غي سره جنگ کوي علي محمد خان خبره کی د غي سره خبره وکړي یو د لوګمري او بلوي سر ته پراټي ګوري اغه زړې خبره هر څه دي د وخت کې زمون په مړای باندې چاړه د سلور زره کسان پولیس روزانه قتلېږي سکیورټي ادارو والا قتلېږي زاغه خو بزو وایم چې هغه به تاسو دا وای چې د بهر ناراضي دغه ناراضي خپل پخستا کلی ته جنازه زی زمون کلی ته جنازه او دوانو طرف ته اوس په دې حالاتو کې زب زړې کیسې کوم کنه د دې سم منسوبه ما سره شته هاو ټو هاندل اټ زما په خل د دې حل پرستاکونه نه دي چې یا د مرکز نه په مونږ پسې ادارې والا یا مرکزی حکومت پرستاک کوي مونږ په جواب کې پرستاک کو چې کله خبره ډاګي ته شي په میدان باندې په یو بل پسې تاویلې مویلې شروع شي بیا پکې الله برکت نه شي مسله نه حل کیږي دې کې بدیل ناشته پریوزي وزیر اعظم صاحب د دعوت ورکی دی وزیر اعلی صاحب چې به تراشه په دې خبره باندې کینو په عزت سره ول داوود ورګي زما یقین دی چې زویل خان به دا خبره ومني دا مسله د چا دا مسله د وزیر اعظم د وزیر اعلی ده علي محمد خان کور کې تاسو ور بل د وزیر اعظم صاحب او یا د جرنیل صاحب ګوره موږ د صفا خبره کوو موږ ورته دا وی چې موږ دلته کې امن او امان غواړو زموږ پولیس چې د پوره تعاون کوي غټ اپریشن ته زموږ حکومت زموږ د صوبې عوام غټ اپریشن ته نه تیار باقي تاسو چې کوم دهشتګردۍ خلاف جنگ کوي اې کې هم تاسو نه منې کوو موږ ولې منې کوو دهشتګرد خلاف زموږ فوج یا اداره راځي موږ دای سره ولاړ یو حکومت خو سره ولاړ دی نو صرف دا چې کله ته د غټ سکیل اپریشن کین بیا زما قوم ته کوم تکلیف رسي زموږ زنانه چې کوم به کور کیږي ماشومان چې کوم به کور کیږي دا غي بیا سوق ذمہ واري دا تکلیف نه په لاهور کې دی نه په فیصل آباد کې خدای دې نه کې چې پغیر راشي هم د موږ نه دي ټیک شو جواب په بدلې خو مسلمانان دي پاکستانیان دي موږ دا وایو چې تاسو مهرباني وکړئ د پندینا او د اسلام آباد موږ فیصله ملګو کوي د پیښور تراشه دی وزیر اعلی صاحب سره کینه
د عمران خان صاحب سره هم سیاسي رابطه زموږ بحال کې چې موږ زموږ لیډر مو په جیل کې اچولې دی وزیر اعلی هغه صاحب مو چې کوم دي راتنی مو اوکې سره په جیل کې هغه بند کړی باندې دی وزیر او اعلی موږ صاحب خو ته په خبر پلان کې کوو نه وزیر اعلی صاحب خو کله د لاهور په دوره نن سبا د کراچۍ په دوره دی او د صوبې دغه حال دی تا ته خپله پته ده زه به درته نه وایم جی زه به درته نه وایم د صوبې حال تا ته پته ده براشي دلته بناسي کنه اسې دا راته ووایه علي محمد خان دا دې ټایم کې هغه ورځ یو خبره کوله وي دا چې دغه سهیل افریدي صاحب لاهور ته یو د پی ټی آی لیډرو سره نو اوس کراچۍ ته ځي نو سره د پنجاب لیډر شته نه د اسلام آباد شته نو سره د پښتونخوا څوک شته دا ولې تاسو دې داسې یوازې پرېښې دی بالکل یوازې نه دی اصل دا خپل پیغام صاحبان دي دا د قیادت وسره دی او دا د سند دی چې د دې ځنه ټول پیغام منګان ټول په شریک باندې کډه کی وزي په وزیر اعلی صاحب دی او هر دې په شي او هغه الته کې جلسې نه کوي هغه الته کې بلکونو خلک نه روباسي هغه صرف یو پولیټیکل انګیجمنت کوي یو موومېنټ کوي الته کې لاړو لاهور ته د خان صاحب نغی چې کوم خويندې د ایسه ملاقات وکړو بعضینو کې دواګانې وکړي بعضي بازارونو ته لاړو دا شان اوس کراچۍ ته روان دي چې کله پټک کولو کو به ټول قیادت وسره دي سهیل افریدي صاحب صدامیشه د لپاره د صوبې نه بار نه تللی دوه درې ورځې کراچۍ ته تللی واپس په دې بل هفته کې پیښور کې ناسي تاسو ټول طاقتور خلکو ته د ادارو ته دا وایم چې راشه د سره کېنی دا خبره حل راوځي چې دې خبره حل بسې تاسو بیا خبره کوي تاسو بیا زه ما کور کې ستا ور بل دي ته ما ته وای چې راشه ما سره ملکا زه درځم او ته تیار نه کنه نو دا خبره خدا د اف ایکس کمیټي راوغواړه ګوره زما د خبرې په مقصد باندې تاسو ځان پوهه کوي چې دې ټیم کې زموږ د صوبې وزیر اعلی هغه بالکل یو متون کړی دی د سیتوره بلای ته جوړ کړی دا چې دې خدای خبر اخو د دې خبرې یو بچی دی او د خپل لیډر سره دغه ملاقات قدر نه کیږي چې هغه وزیر اعلی شوی دی د عمران خان سره ملاقات نه شوی یو نیم کالو شو زما د عمران خان سره ملاقات نه شوی کو فرض کړه زه مرکز ته دا وایم چې دوی په روغ جوړه د خبره حل کوو د سیاسي مسلو حل راوباسو د دهشتګردۍ د مسلې هم حل راوباسو د قوم غ لیډر چې کوم الته کې ناستې د صوبې ول منډیټ ورکړي د ملک ول منډیټ ورکړي هغه مولې د سه هغه ته ملک دشمن دی هغه چې د خدا نه خاصه اثر هغه سره زموږ ملاقاتو کې سره خبرې اترې شي چې په ملک کې په صوبه کې د حالات روان دي باندې ته مولې یو پالیسی ګایډلاین راکا نو کو فرض وکړه خبره چې کله په جرګه باندې حل کیږي نو بیا به هر یو طرف چې دی هغه بیا د نیکنیته سره راځي چې کله ته جرګې له راځي نو بیا به ته بل تخپل سینه کولاوي ما په خیال چې سیاسي قیادت د عمران خان سره ملاقات وکړي فوجي عسکري مشران د وزیر اعلی صاحب سره کینی او هغه ډیو ریسپیکټ ورکړي په دې خبرو باندې په بندو کمرو کې په افیسونو کې په میټینګ روم کې په سټیم هاوس کې په دې خبرو چې بجای د دې چې په میډیا په یو بل پسې پریس ټاک کیږي نو ګوره ته یو خبرو کې زما کس پر پسې دوه خبرو کې نو دې کې خو بیا د خیر خبره نه کیږي دا ملک دا وینه خو د پښتون تویږي د پاکستانی تویږي دا چې کوم فوجي بریدا څوک ته د خوري بچی نه دي د سیاسي چې هم د خوري بچی دي نو په دې کې چې خپل کې دي کینینا او چې کوم پرسټاک ابلو شوی دی د صاحب طرف نه ته ماته دا وایي چې لکه ایله داسې پکارو په دې طریقه باندې په دې توګه باندې خبرې پکاروي ته یو اداري سره ستاسو تعلق د خپل اداري متعلق نه علي محمد خان تولاتار وکي کنه علي محمد خان خواجاسي فوکي هغه علي محمد خان او بالکل خو یو خبره ده سیاسي خبرې ای ته پرې ده یو خبره ده چې وس یو لیډر وای چې د فوج د مشر چې کم دی دا پاگل دی دا دی ټیک شو یو کس یو د صوبې یو اهم شخصیت دا وای چې فوجان په جماعتونو کې سپیتړي کنه او دا نو په داسې حالاتو کې تاسو څنګه غواړئ چې ریکنسیلیشن به وشي حسن خان تم پښتون یو په دې خبر باندې خو په یوه چې خبره کې خبره کې بدله بده خبره کوي کنه یو سړی مطلب دا یو طرف ته د قوم هیرو دی او د ملک وزیر اعظم دی او په هر توګه باندې دغه سپورټ شو هغه د ملک وزیر اعظم او بس ټول وی چې د هم دا دی اوس دا غنه چې کوم دی داسې وسړی جوړ کړی چې خدا نه خاصه د ملک د ټول مسلې د عمران خان فوجري نو چې تا هغه د اتنی مسوروز نه په جیل کې اچولې هغه شاه محمود قریشي چې یو شریف سړی دی هغه دی اچولې الته بوډه خزه علي محمد خان تاسو داسې خبرې کوئ د مطلب خدا نه دی کنه ګوره تاسو داسې خبرې کوئ چې تاسو لمبي لیډر دی چې جیل ته تللی دی لکه د باچا خان بابا نه راواخله د نواز شریف په پورې د اسپندیار خان پسې د دیولس کاله زرداری صاحب دی پسې لکه څوک داسې دی چې انکلوډینګ تاسو خود دې مطلب خدا نه دی چې ته د بیا د ریاست او د ریاست بس ټیک ته دا شی روان دی ذوالفقار علی بټو پکې شهید کړی شو ولی اسپندیار خان پکې نکونه وستلی شو پکې زرداری صاحب پکې جبا کټ کړی شو لا پکې
نو او د نواز شریف صاحب چې کوم حسن د خان دا خزه جو مړه کټ په کول جیل مکو کې مکو دا خبره مکو غوري وابه وري هغه ګوره په دې نه دي د څنګه چې وزغه کار شروع کی نو مدا شوی دي کنه په تاسو ډیر نازک مزاج یې ډیر نازک مزاج یې په دې جیل باندې دا په کومه طریقه چې مونږ فیس کړ کنه مونږ څو هسپتالونو کې نه دي پټ شوی مونږ ځان له کرای باندې بنگلې نه نیولې چې بنگلو کې پراتو او بظاهر جیل کې هغه سره باندې سلاس پړي زه دا وایم چې لکه په کومه طریقه باندې چې عمران خان دا 300 ورځې جیل ډیر غوډي خدا خیر او 3 غنټه بم تیرې نه کی خپل را باندې ولاړ دی نو طاقت به د دې سره خو قوم د غسر دی خبره به سره کوي او باقي موږ دښمنی د چا سره نشته لکه خبرې نه کیږي پرس کا دغه علي محمد خان لاست کدا کو خبرې پرس کې عمران خان سره نه کیږي هغه ته اکسس نه کیږي نو بیا تاسو دې ته تیار یې چې صوبه کې یا دهشتګردي ولا روان وي دیم کېر نه دا خو سم سوال نه پیدا کیږي چې په کور کې اور بلی او دې به بیغم ناسي موږ څومره پوری زمونږ کې دي چې موږ به کو او زموږ وزیر اعلی خو ته دا وایي کنه چې زه خو د پولیس په ذریعہ په صوبه کې خپل کوشش کولای شم په د بارډر نه چې په ما په سر راځي اخو زه نشم باندې کولی هغه اختیار خو د وزیر اعلی سره نشته هغه اختیار خو د مرکز سره دی په دې وجه باندې ګوره چې ناس ته وشي گفتگو وشي د یو بل خبره واوري دي شي الله په کې د خیر ولا رکولو اوکې لاست علي محمد خان لاست کوم سوره وړاندې چې کوم دی شفیع جان صاحب چې د خیبر پختونخوا سپوکس پرسن دی هغه یو خبره کړې و چې مونږ له د خیبر پختونخوا خلکو ووټ گورننس ډیولپمنٹ د قانون لنه درا کړی صرف د خان د رهایا را کړی دی هم داسې ده ځکه زموږ دغه سره کار نشته گورننس سره ډیولپمنٹ سره کې دي چې بعد ټیم سوال پوره وانه اوریدل شي یا جواب پوره نشي دوانو لپاره ووټ دی د عمران خان د رهایا د پارم دی او د صوبې د چلولو لپاره دی دلته به موږ خپل هیلث سېکټر خکو کوشش هم شوی دی دلته به روډونه جوړیږي دلته به د پولیس نظام خکېږي دلته به د ایجوکیشن نظام عوامو ته به भरपूर سہولت ملاويږي د څه لپاره چې په عمران خان باندې ټرست کړی دی پښتون په چا په دویم پر اعتماد نه کوي درې پر موږ ووټ ذکر کړی دی چې دا په میډیا باندې چې کم ناسي د افلاطونان ځان ته چرستوګان وي د دې سوچ په خپل ځای خدا قوم خپل همدرد خپل محسن پیجنې خپل غمخوار پیجنې ځکه تحریک انصاف له په درېمه پیر باندې دا ووټ ذکر ور کړی دی دی ولا جمهور د مخبرت نصیب کی خو مونږ د خپل لیډر په نوم باندې یو تختې نه لګولې دي خو زر یو بلډینګ جوړ کیو تختې کیو لګي به دغه مخکې څه پاله نه داس پتا نه علي محمد خان تاسو نه ټیکل غواړي دا استادان راوست غواړي دا روډونه جوړول غواړي بل لاست زمانه نقطه نظر داده چې د عمران خان رهایم دا او صوبه چلول دوانه هم او دوانه بکوکه اوکې علي محمد خان بل لاست کمنټ اصل کې خبره خپل کلیوالي نو کلیوالي کوم سړی لګي خبره کې غمونګ وای تاسو چې شروع کوي نو ایا کنابود او ایا کنستین اسه کده دین پس تاسو نه تاسو کوم چې تاسو مطمئن یې چې په دې تاسو خیبر پختونخوا کې حکومت چې کم ترقیاتی کارونه وکړه کم هیلث سېکټر ریفارمز وکړه کم پولیس یې سټرنثن ک د دې هر سره تاسو یا ډیولپمنٹ سېکټر تاسو مطمئن یې زما په خیال کې د بهتري گنجائش شته کوشش شوې دي د انرژي سندې شوی په خیبر پختونخوا کې د پولیس ریفارمز دلته کې د هسپتالونو ریفارمز په هسپتالونو کې داسې یو نظام راوسته چې هغه د حکومتي چارواکیانو آزاد شي او الته کې خلکو ته په اسانه توګه باندې علاج ملو شي هسپتالونو کې چې دنه د دوايانو فراهمي د صحت کارت د شان په ایجوکیشن سیستم کې استادان راوستل سلیبس چې کوم دی نوې سلیبس راوستل د غریبو د امیر لپاره یو شان نصابي تعلیم راوستل جدا خبره ده علي پکار سدي پکار سدي هغه نه وایو که تاسو نن لډی ریډینګ هسپتال ته لاړ شئ چرته چې تاسو د خان صاحب کزن چې د 13 کالونه یا 10 کالونه دی تاسو نن لاړ شئ چې ته تلی به کې دي شي I don't think so چې راو کچره لاړلې او you see the situation او دا کم جرنالستان چې ډیماند کوي چې یو اډیټ پکار د خدای رسولانو ته ګوره یو اډیټ وکړي صوبه هسپتالونو پرون اسماعیل خان صاحب ډیر یو سینیئر جرنالست کې د تاسو خامخا به پیژنې هغه دا ټویټ چې زه ګورم نو یا خو مې بي چې هغه 22 دي خو حالات خو ډیر د پیښور صحافیان چې کوم خبره کوي محمد خان حالات ډیر خراب دي د هسپتالونو ګوري ما خو تاسو ارزو کو چې د بهتري گنجائش همیشه او داسې صوبه مونږ ته والا شوې ده چې دیو طرف نه را پسې د راغلي زموږ په دور کې دا شی کم شو بټ بیډ ټو ورس ته تللی بهر حال
بهر حال ګناه عمران خان دا کړی د حق ته حق ویلی دي، طاقتور ته پتون ټپولې دي، ریشاو ته ریشا وي، ظالم ته مخامخ ولاړ دی Sir, او غل ته غل وي. you believe in په it. دې You believe in it. دنیا کې چې کم سړی ریشا وي، کم سړی چې ریشا وي او حق ته حق وي، نه خاندان دغه سره ودرېږي. تاسو شکر چې دا قوم سره ودرېد. You believe in it. چیر خان سے واقعي پرون جنرال باجوا باره کې برون د دې خلکو باره کې نن د هغوی باره کې. Do you believe چیر he is taking stand on his words? حسن خان په ماضي کې چې څه شوي دي Forget it, چې yes. کوم سټیټ دی سړي واغستل، دا خبره ثابته کړه، دا خبره ثابته کړه چې کوم خبره په جلسه کې کوله، نو هغه خبره د جیل په ذریعه ثابته کړه چې صرف خبرې نه کولې، عمل ثابته کړ چې سټیټ دی واغست او صرف هغه نه دغه مرګري مو سره ودرېد. په مرګرو باندې څه نه دي تیر شوي. دا پرون چې په لاهور کې په لار باندې څه شوي، دا چې شوي دي په تاریخ کې چې یو لیډر روان دی او شاته پسې خلک راځي او ګاډي او شیشې ولا ماته ودا په انسانیت کې یو سړی رانیولې دی او دغه کور ولا رانیولې د پجیل هغه څه ګناه کړی دا، هغه سیاسي نه ده، هغه په کومه کاته کې په جیل کې بند کړی دا، بل 15 کال زنانه په لاهور کې رانیولې دی او په جیل کې د چولې د خدای صاحبدار علی احمد خان هغه د پروین شاکر شعر دی، तुम तो खुशबू हो हवाओं में बिखर जाओगे, مسله پول کا ہے پول کدھر جائے گا. نو اوس مسله د ما سره خپل غم دی او تاسو سره د لاهور د جلسو غم دی، د ما سره د پښتونخوا خبره کو. ډیره مننه علي احمد خان، ډیره مزه وکړه. موږ د ټول پاکستان پارټیو، موږ د ټول پاکستان خبره کو. یاره نن سبا خو تاسو سره پښتونخوا ته نن سبا صرف د پښتون کارت استعمالوي جی. دالته چې سکیږي کنه، دالته چې سکیږي دا په تاریخ د چا سره نه شي. پنجاب کې چې سکیږي نو سند کې خو څه نه کېږي، بلوچستان کې خو هلته کوم نشته. ځه الله دې خیر پېښ کړي، انشاءالله خدای دې سمې ته بوځي، دوا به کوو جي. زمړه دا غزه دا میدان خو لګي روزي دي انشاءالله سړی به راوځي، بیا به ویني چې دا قوم د چا سره ولاړ دی. الله دې وکړي جي، الله دې وکړي. ډېره مننه علي احمد خان. تھینک یو، مهرباني. السلام علیکم. تھینک یو، ډېره مننه.